یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلیصه د قران کریم یو څو آیاتونه اوریدل. د قران کریم یو څو آیاتونه د پیغمبر د خلیصه اوریدل دام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روحانی معجزه ولا. ولید ابن مغیره دا په قریشو کې ډیر مشر سړی او ډیر د فراست خاوندو او د شعر او شاعرۍ سره ډیر آشنا ولد سړی. قریشو ولید ابن مغیره دی تر واسطه وای چې ورسه د پیغمبر علی السلام مجلس ته ورسه دا غي د خلیصه د قران آیات واوره او دا حال مشترک چې دا شعر دی ایا دا جادو دی ایا دا کهانت دی په کوم شکل دا سړی دا خبرې کوي دغه څه بولې د دې معلومات مشترک پیش ک. ولید ابن مغیره چې کله د پیغمبر علی السلام مجلس لراله او د مجلس په یو کنج کې ناس دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې مکه مکرمه کې سخت صحابه ملګری راټول دي نو پیغمبر علیه السلام هغه ته یو د قران آیاتونه تلاوت کوي. د چې د قران کریم آیاتونه واورې دوباره د سر د شرم سکشته ونیوي بس دغه سي د سو ویلو بغیر بره وته د باندې ولاړ چې خپل قوم تراله قوم دستي ور تراله ول څنګه خبره و هغه ورته له خلکو زما د پرب د کعبه قسمی چې دا شعر نه دی زه د شعرونو سره ډیر آشنا ولدیم دا سحر او جادو نه دی دا کهانت نه دی چې کم کلام د دې سړی د خلیصه ما واورې دی چې دی کې کم روحانیت دی پدی کې کم نورانیت دی پدی کې کم شیرینی او لذت دی ما د دنیا په کلامونو کې دروس نه دی اوریدل ورته خلکو دا د دوکي سزان و باسه دا کلام د مغلوبیت والا کلام نه دی دا کلام ضروري او رز غالب کېدونکو کلام دی. نو چې هر څومره بسخترین معاندو چې هر څومره بسخترین ضدي انسانو چې د پیغمبر علی السلام د خلی مبارک سره د قران کریم سو آیاتونه واوریدل نو غیبه دستی سر د شرم سکشته کوي او د پیغمبر علی السلام د نبوت اقرار به کوي. د پیغمبر علی السلام د اکازوی حضرت جعفر رضی الله عنه او پیغمبر علی السلام ته ډیر محبوب انسانو حضرت ابو هريره رضی الله عنه بویل چې د پیغمبر په ټولو خاندان کې د پیغمبر سره ورسته بهترین انسان حضرت جعفر د حضرت علی رضی الله عنه ورور او د غریبانو مسکینانو سره ډېر احسان کوونکی او د لقب ابو المساکین د مسکینانو پلار. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت کړي دا غي سمخ کې مسلمانانو یو ځل هجرت حبشي ته وکړي چې کله د کافرانو د ظلم او د ستم سره ډیر تنگ رالل نبی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حبشې او طرف ته د هجرت اجازه ورکړه چې کوم مهاجر د مکې سولاړو حبشې ته پای کې مشر حضرت جعفر رضی الله عنه چې کله مسلمانان حبشې ته رالو نو قریشو دستي مشوره وکړه او یو وفد یو ډله جوړ کړه هغه د حبشې بادشاہ ته ورواستول چې دا خلک زموږ د ملک څخه تښتېدلي دي زموږ په ملک خرابې جوړه کړې ده او ستا ملک در خرابوي نو دا خلک د دې وطن صبر ته وباسه. چې کله د قریش وفد د حبشې بادشاہ لراله او د دې مهاجرو شکایت پیش کړي نو د حبشې بادشاہ دستی د دې مهاجرو په خپل ملک کې تلاش وکړي چې دا څنګه خلک دي تاسو پیدا کړئ ماته راولې چې زلر پښتنه ځنی وکړي. چې کله مسلمانان په حبشه کې پیدا سول د مسلمانانو مشر حضرت جعفر رضی الله عنه حضرت جعفر رضی الله عنه د نجاشی چې د حبشې بادشاہ او هغه تفیس د حبشې بادشاہ د حضرت جعفر رضی الله عنه سره ډېر مجلس وکړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق ډېر معلومات وکړل چې هغه ته کوم خبره کوي هغه تاسو ته کوم امر کوي هغه د کوم عمل ست تاسو راګرځي هغه پس تاسو په مابین کې ژوندۍ څنګه تیري. آخر خبره در دین او بتراله چې حضرت جعفر رضی الله عنه ته پر هغه باندې الله تعالی یو آسمانی کلام را نازل کړی دی. د حبشې بادشاہ حضرت جعفر رضی الله عنه ته وایي ته ماته د هغه آسمانی کلام یو څه حصہ تلاوت کا څنګه کلام دی. نو حضرت جعفر رضی الله عنه هغه ځای کې د سوره مریم یو څو آیاتونه ورته تلاوت کړي کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. چې کله یو څه آیاتونه روانیږي هغه د حبشې بادشاہ سر کښته کوي د ډیره حیرت او د ډیره حیرانتیا سره اخر بیهوشي ته ورسېده. هغه چې کله آیاتونه ختم کړل د حبشې بادشاہ چې سر راپورته کوي
بارا قریشو ته وایي زما د په رب د کعبې قسمي چې دا هغې کلام دی مشابه دی، دا د هغې کلام غوندې کلام دی چې کوم کلام پر موسی علیه السلام راغلی دی. دستي یې پر هغه ځای باندې د دې کلام په اورېدو سره پر پیغمبر علیه السلام باندې غایبانه ایمان راوړی او هغې قوم ته دستي د تحفې په شکل باندې یو زنانه ام حبیبیه زموږ د ټولو مؤمنانو مور ده، د هغې نکاح غایبانه په حبشه کې د پیغمبر علیه السلام سره وتړله او 15,000 دراهم یې د ځانه څه مهر ادا کړي او هغې یې د تحفې په شکل پیغمبر علیه السلام ته راواستوله. چې کله حضرت جعفر رضی الله عنه هغې او هغې ملګرو هغه زنانه راوستله، غالبا دا د خیبر د فتح وختلو او د خیبر فتح په مدینه منوره کې په 9 کال د هجرت باندې رااله. نو پیغمبر علیه السلام حضرت جعفر ته راغلی، نو حضرت جعفر رضی الله عنه دا واقعه ورته بیان کړه. نو بیا پیغمبر علیه السلام اودس وکړي، د اوداسه څه وروسته 2 رکعته لمونځ وکړي او د لمانځه څه وروسته دعا کوله اللهم اغفر للنجاشي، یا الله نجاشي ته مغفرت وکړه او صحابه به پر هغې باندې امین وایي. نو زما مقصود دا و چې د پیغمبر علیه السلام په روحاني دنیا کې 2 معجزې وي. یوه معجزه د پیغمبر علیه السلام مبارک شکل و چې چا به ولیدی، چې کم چاته به الله تعالی په زړه کې ژوند ورکړی و، چې کم چاته به الله تعالی ژوندی روح په نصیب ورکړی و، چې هغې به کله د پیغمبر علیه السلام مبارک سترګې ولیدلې، نو بیا به بې اختیاره د هغې د خولې څخه د اسلام د صداقت نعره پورته کېدله. او دویمه معجزه روحانی د پیغمبر علیه السلام هغې له پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې څخه د قرآن کریم د څو آیاتو تلاوت اورېدل، چې کم چا به د پیغمبر علیه السلام د خولې څخه د قرآن کریم د څو آیاتو تلاوت واورېدی، نو بیا به هغې بلا اختیاره د پیغمبر علیه السلام د نبوت و تصدیق ته تیارېدی او د قرآن د حقانیت تصدیق د هغې اواز به دستي هغې پورته کوی.